سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. زه نن یو فارم ته راغلی یم چې په افغانستان کې موږ ورته باغ وایو او ډېر یو ښکلی باغ ده د الوبالو چې تقریبا شاوخوا 1000 ونې پکې دي د الوبالو. او دا میوه تنها په سمر کې یا په اوړي کې دلته پخیږي او خصوصا کاناډایان دا میوه ډېره خوښوي او دې میوې ته ډېره ترجیح ورکوي نسبت نورو میوو ته. او دا باغ چې ده دوستانو تقریبا د تورنټو ښار نه 1 ساعت لرې ده او شاوخوا 50 کیلومتره لرې ده چې دلته خلک کولی شي چې راسي او ځان ته میوه واخلي او کور ته یوسي، یعنې مارکیټ یې آزاد ده. دوستانو دا کومه تاسې دا شاته ګورئ او دې خوا ګورئ، دا ټول باغونه دي، مختلف باغونه دي د شفتالو، د مڼې، د انګورو، همداسې مختلف باغونه دي. او نن موږ تنها الوبالو باغ ته راغلي یو چې دا تنها د الوبالو مربوط کیږي. او په دې باغ کې ما مخکې تاسو ته یادوري وکړه چې تقریبا 1000 ونې د الوبالو دي. او دلته دوستانو مارکیټ ډېر آزاد ده، خلک کولی شي په آزاد توګه راسي او ټیکټ واخلي. د الوبالو تقریبا 25,000 ټیکټ ده. دوستانو دې باغ ته څوک اول راځي هغوی ته اول ټیکټ ورکوي. دې ټیکټ په 2 رنګه ده، یو دغه وړکی باکس ورته وایي چې تقریبا 25 ډالره ده، او یو دنه لږ غټه چې هغه بیا تقریبا 10 ډالره ده. تاسو کولی شئ چې دې باغ ته راسئ او د دې په اندازه الوبالو واخلئ او تاسو اجازه هم لرئ چې داخل د باغ کې هم وخورئ او په کور ته په دې باکس کې ویسئ. دوستانو تاسو دغه تازه میوه ګورئ چې تقریبا د دې باغوان وایي چې د دې پخوالی 1 میاشت یا 1.5 میاشت وخت نیولی او دا تر اوسه صحیح پخې هم نه دي. اوس هم لږ میوې پکې پخ شوي دي، تنها د الوبالو میوې دي. او تقریبا 10 ورځې بعد کولی شي چې د دې باغ نه خلک په صحیح توګه استفاده وکړي. تاسو ګورئ چې دا صحیح پخ شوي هم نه دي. 10 ورځې بعد یا 15 ورځې بعد کیدای شي دا ښې پخې شي او خلک دلته راسي او دې میوې نه استفاده وکړي. دوستانو د الوبالو مارکیټ یا د الوبالو بازار خصوصا په تورنټو کې او په کاناډا کې ډېر ګرم ده او خلک دا میوه ډېره خوښوي، ځکه چې دا ډېره قیمتي میوه هم ده په تورنټو کې. او دا البته صحت لپاره هم ډېره ګټوره میوه ده او د ما خپل هم شخصا دا میوه ډېره خوښیږي. سلامونه او نیکې هیلې نظري صاحب، خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ. څه احساس لرئ چې داسې یو ښایسته باغ کې یاستئ؟ ډیره مننه، تاسو ته سلامونه احترامات ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. واقعا ډیر ښه احساس لرم. د الوبالو یا چیري چې دلته ورته وایي ډیر ښایسته باغ دی. د زراعت په لحاظ باندې خو ماشاءالله د خلکو ډیره خواري کړې ده، ډیر زحمت ایستلی. کاشکې چې زموږ په وطن کې همداسې باغونه وی د زراعت لپاره همداسې کار شوی وی او زراعت وده کړې وی، باوجود د دې چې افغانستان یو زراعتي ملک دی او دا هلته باید ډېر ښه وی. متاسفانه چې ما خو هلته داسې باغونه نه دي لیدلي او که شته ډېر کم دي، هغه هم د خاص یا د مڼو دي یا د بادام یا داسې. ولې دلته د دې الوبالو دا باغ چې دی دا ډېر یو ښه باغ دی او ډېر په غټه سطحه باندې دی. او ډېر د تعجب خبره خو پکې دا وه چې د دې باغ سرپرستي ښځې کوله، پیسې هم ښځې اخیستلې او د دې باغ مسؤل او یا د دې باغ مالکه چې وه ښځه وه. دا باغ حتما ونو ته چې کتل کېږي دا به یاره یو 10 کلن یا 15 کلن تاریخ به ولري. نو د دې مالکیت هم د ښځې و. ډېر دا زما دپاره یو ډېر جالب خبره وه. او ماشاءالله داسې حاصلات یې کړي دي چې هر څوک راځي ډېر په طریقت یې ودانه شو کوي. ما په ځمکه باندې داسې ډېر څه ونه لیدل چې ډېرې پرتې وي. نو واقعا چې ډېر ښه احساس، ښه ورځ وه، د اختر ورځ، ښه ورځ ورسره چې باغ مو ولیده. نو ډېره زیاته مننه ستاسو د لطف مرحمت ده. دوستانو د دې باغ تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې جوړ شوی او
او خصوصا د دې باغوان ښځه ده او دې باغ ته یې خاصه توجه کړې چې داسې یو ښکلی او خوندور باغ یې ځان ته جوړ کړی او دې باغ ټول عاید همدې ښځې کورنۍ ته ځي چې ډېره یو تازه میوه او ښه میوه دې باغ کې تاسې کولی شئ چې پیدا کړئ. ها خلک څه ښه دي. ډېر ښه پخ شوي دي. څنګه سالسونه دې وکړل؟ دې خواله ډېر کړي دي خواله ډېر خراب یې مه شکوه که نه ګور یې سوچ خراب یې مه شکوه دا خراب یې ته ایسته که انجینر صاحب څنګه دي خوندور دي که نه؟ ډېر ماشاءالله ډېر خوندور او د تا دا میوه خوښېږي که نه؟ دا خو ډېره ښه میوه ده ویټامین سي لري ویټامین سي او بهترینه میوه ده او ښه اشتهاوره میوه ده بالکل. او په افغانستان کې په کومو ولایتو کې دا میوه ډېره یاره په افغانستان کې خصوصا زه د شمال یم نو په شمالي ولایتونو کې ماشاءالله پیدا کېږي هلته هم ډېر مزیدار خوندورې دي په سالنګ کې پیدا کېږي سالنګ کې هلته هم پیدا کېږي او په کندوز کې تخار کې بیا ښه بهترین دي هلته له غټ کې فکر وکړم غټ چې دي هغه تاجکي دي تاجکي دي واړه وطني دي خو هغه چون طبیعي شی دی ډېر خوندور دي نه دا باغ هم ډېر ښایسته ده خو دا ماشاءالله ډېر ښه دي ډېر خوندور دي لکه داسې آب و هوا هم ډېره مناسبه او کاناډا کې خو یو مشکل دا دی چې ځان باید ډېر لوی دی نو بالکل کوشش کوي چې ژر ډېره خیر